فرید هره ورځ په یو معین مقدار ځانګړي خوراکي مواد خپل لیوه ته ورکوي. دا خوراکي مواد په یو بیک کې پراته دي. 2 هفتې وروسته فرید غواړي چې پاتې خوراکي مواد وزن کړي. یعنې د کومې ورځې نه چې دا خوراکي مواد اخیستل سوي د همغه ورځې نه 2 هفتې وروسته چې د هرې هفتې په پای ته رسېدو سره په بیک کې څومره خوراکي مواد پاتې کیږي. ښه، موږ د دې لپاره چې پوه سو دغه 2 هفتې وروسته څومره مواد مصرف سوي دي، نو باید پوه سو چې د هرې هفتې په پای ته رسېدو سره څومره مواد مصرفیږي. لکه څرنګه چې دلته موږ ته یو جدول راکړی ده، ویلي چې 14مې ورځ کې 2 هفتې وروسته دا 14 کیلوګرامه وه، 21مه ورځ کې یعنې 3 هفتې وروسته دا 10.5 کیلوګرامه سوه دا مواد، او بالاخره 28مې ورځې کې دا 9.01 کیلوګرام ته راغله. د دې لپاره چې موږ پوه سو د دغه ورځو د شمیر او د خوراکي موادو په منځ کې څه ارتباط موجود ده، نو باید څه وکړو؟ د دواړو قیمتونه د ایکس او د وای په محورونو کې وضع کړو. لکه څرنګه چې زه غواړم همدغه کار دلته وکړم. دا د ایکس محور دی او دا هم د وای محور ده. ښه، په دې محورونو کې زه د څه شي قیمتونه اچوم. مثلا د ایکس په محور کې زه غواړم یوازې هغه قیمتونه واچوم چې دلته یې ماته د ورځو شمیر راکړی ده. دغه قیمتونه د ورځو شمیر. د ورځو شمیر د 0 څخه یا د اولې ورځې نه پیل کیږي. اوله هفته یا 1مه ورځ، 14مه ورځ یا 2مه هفته، 21مه ورځ او 28مه ورځ. همداسې د وای په محور کې زه غواړم د پاتې خوراکي موادو اندازه په نښه کړم. مثلا د 5 څخه پیل کوم. 5 10 15 20 او 25. ښه، اوس دلته تاسې پام وکړئ، کله چې 14 ورځې تېرې سوې د خوراکي موادو اندازه 14 کیلوګرامه سوه. 14 ورځو کې دا 14 کیلوګرامه سوه، یعنې که دغه 15 وي نو موږ به دغه ټکی چی شی ومنو؟ 14 کامه 14 به ومنو. صحیح ده؟ همداسې کله چې 21 ورځې تېرې سوې دا خوراکي مواد 10.5 کیلوګرامه سوه. 21 ورځو نه بعد ګورئ 10.5 کیلوګرامه، دا 10 او دغه ځای کې هم 10.5. وروسته د دې نه چې ښه دا زه صحیح ورکړم دلته 10.5. وروسته د دې نه چې 28 ورځې تېرې سوې نو دغه خوراکي مواد بیخي کم سوه، 7 کیلوګرامه سوه. 28 ورځو کې د دې مقدار ګورئ که دغه 15 وي نو فرض وکړئ چې دغه ځای څو دی؟ 7 کیلوګرامه ده دغلته. ښه، اوس زه غواړم چې دغه ټول ټکي سره یو ځای کوم، سره وصل کوم. مشکل دغه ټکي کې ده چې یو ذره صحیح راسي. ګورئ 14مې ورځې کې دا 14 کیلوګرامه و دغسې. ښه، اوس راځئ چې دا ټول سره یو ځای کو، سره وصل کو د دغه خطکش په واسطه چې ښه منظمه راسي. زه فکر کوم دا یو ټکی مې ډیر زیات لرې کوي. دا هم د خپل سابقه ځای کې ډیر ښه و.
دغه 15 او دغلته هم 14 صحیح و. ښه، اوس تاسې ګورئ چې دغلته د وای په محور کې یو ټکی قطع سو. دغه ځای قطع سو. دا که شل وي نو دغه ځای 21. دا بیا وروسته موږ او تاسو ته په درد لګیږي. ښه، دلته اوس خبره چی شی ده چې کله مثلا څو ورځې تېرې سوې، 14 ورځې تېرې سوې، یعنې 2 هفتې تېرې سوې، د 14 ورځو نه به زه راسمه څو ورځو ته؟ 28 ورځو ته. صحیح ده؟ یعنې دا به مثبت 14 ونیسم. نو د وای په محور کې دغه مواد څومره کم سوه؟ ګورئ، دا د 14 نه څو ته راغی؟ د 14 نه دا 7 ته راکته سو. دغه ځای 7 کیلوګرامه مواد کم سوه. صحیح ده؟ کله چې 14 ورځې زیاتې سوې. همداسې که موږ د دغه 14 ورځو نه شاته راسو، 14 ورځو نه موږ شاته راسو، یعنې بیخي وخت په دې کې 0 سي. وخت 0 سي، نو که د ایکس قیمت 0 سي، ګورئ د وای د محور سره د پرېکېدو ټکی څه ده؟ 21 ده. یعنې په اول کې دغه مواد 21 کیلوګرامه وه. که ایکس 0 سي نو وای د دې 21 دی. یعنې کله چې دغه مواد نوي اخیستل سوي وه، دا 21 کیلوګرامه وه. 2 هفتې وروسته ګورئ دا څو کیلوګرامه سوه؟ 14 کیلوګرامه سوه. 14 کیلوګرامه دغه ځای کې. اوهو، ډېر وبښئ، 14 کیلوګرامه سوه. او همداسې کله چې 14 ورځې نورې هم په دې باندې تېرې سوې، دا مواد بیخي کم سوه، بیخي ټیټ سوه او 10 کیلوګرامه ته ورسېدل، او د 10 کیلوګرامو نه بیخي راټیټ سوه، 7 کیلوګرامو ته ورسېدل.